یادې سیالۍ چې د خوست ولایت شهید رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې د 15 زونونو په کچه تر سره کیږي و ورځې به دوام وکړي. د یادجام مسؤلین وایي چې مخیه لدې لوبو څخه د افغانستان معلولیت لرونکو وګړو ملي ټیم ته د لوبغاړو انتخاب دی. د زونونو ترمن د نجیب الله تارکی د معلولیت لرونکو وګړو شل اوریز کرکټ لیګ سیالۍ 14 پړاو دی چې نن ورځ په خوست ولایت کې پیل وشولو. په دې سیالیو کې د هیواد له 15 زونونو غوره شوي لوبډلې شتون لري. دغه سیالۍ به نږدې 7 ورځې په خوست ولایت کې دوام وکړي. له دغو سیالیو موخه د هیواد د معلولیت لرونکو وګړو منتخبې لوبډلې ته د غوره لوبغاړو موندنه ده چې دوی به بیا په راتلونکي کې له هیواد بهر سفرونه کوي او په نړیواله کچه به د افغانستان نمایندګي کوي. بلخوا معلولیت لرونکي کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې مننه کوي چې دوی ته یې دا ډول لوبې برابرې کړي او غوښتنه کوي چې دا سیالۍ د زیات شي تر څو یوه ښه لوبډله منتخب شي. دا میچونه چې د زون دي دا ډیر اهمیت لري. اول موږ ته معلولینو ته، بیا موږ خو د مایبینو په نمایندګۍ راغلي. د مایبین ته هم دا رویه ورکوي چې دا لوکان نه دي کمزوري او چا څه نه دي پاته او دوی په هر عرصه کې کولی شي چې پرمختګ وکړي. د کرکټ بورډ نه موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته دا سیالۍ په لاره اچولې دي. نو موږ غواړو چې په همدا کنډه سیالۍ موږ ته په لاره واچوي د معلولینو لپاره. نو په راتلونکي کې موږ غواړو خپل چې موږ دلته ښه پرفارمنس وکړو، خزانونه ثابت کړو او همدا کې د افغانستان نېشنل ټیم په سطحه ولوبېږو. پاتې دی نوي چې خوست کرکټ ولایتي ادارې د جنوب ختیځ زون درې ولایتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ شل اوریزو لوبې هم پیل کړې وې چې خوست، پکتیا او لوګر کرکټ لوبډلې یې برخه والې وې.